پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت له دولتي او دې ادارې او ملي نړیوالو مؤسساتو سره په همکارۍ په بادغیس، روزګان، فراه، پکتیا، زابل، هلمند، کونړ، کابل، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان، ننګرهار، لوګر، خوست، دایکنډي، کاپیسا، پنجشیر، پکتیا، لغمان، هرات، نورستان، سمنګان، بغلان، بامیان، نورستان، فاریاب، کندوز، جوزجان، غزني او میدان وردګو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنو خلکو ته د خوراکي، غیر خوراکي او نغدو پیسو د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې ده. همدارنګه زموږ وزارت له ملي او نړیوالو مؤسساتو سره په همکارۍ په تېره یوه میاشت کې نږدې 5398 کورونو ته خوراکي او غیر خوراکي او د نغدو پیسو مرستې ویشلې دي. د دې ترڅنګ له پیښو سره د مبارزې ولایتي رئیسانو د لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له 29 نه تر دا مهاله په غزني، پکتیا، جوزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 19 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 7 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګه 72 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2515 جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت رهبري د یادو ولایتونو مسؤلینو سره خواخوږۍ او غمشریکۍ ترڅنګ هغوی ته د سیلابونو له امله زیانمنو سره د ولایتونو مرستې او رسېدنې په اړه ډاډ ورکړی او پیښو ته سره د مبارزې ولایتي رئیسانو ته یې لارښوونه کړې چې له سروې سره هممهال له د رسېدنې لړۍ هم ګړندۍ کړي. د یادونې وړ ده چې د لارو پاکولو د خلکو ژغورلو لپاره د ماشینرۍ او روغتیایي ټیمونه سیمې ته لیږدول شوي دي او د لارو پاکولو د خلکو د ژغورلو او سیلاب ځپلو ته د بیړنیو بشري مرستو د ویش لړۍ روانه ده. همدارنګه د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې په راتلونکو ورځو کې هم د بارانونو اټکل شوی ده. نو یو ځل بیا د افغانستان له ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه له هغو خلکو څخه چې کورونه یې د سیلابونو او سیندونو په لارو کې جوړ کړي دي له هغوی څخه مو غوښتنه ده چې خوندي ځایونو ته انتقال شي. په راتلونکي کې هم په داسې ځایونو کې د کورونو له جوړولو څخه ډډه وکړي تر څو د هغوی ځان او مال خوندي پاتې شي. د دې ترڅنګ باید ووایم چې د وروستیو بارانونو له امله چې په ښه موسم کې وشول دغو بارانونو سره به په هیواد کې د کروندګرو حاصلات هم زیات شي او د ځمکې او د اوبو سطحه به هم ورسره لوړه شي. همدارنګه د افغانستان زراعت به هم وده وکړي. ډېر هیوادوال له بارانونو خوښي ښودلې وایي چې زموږ زراعت تر پخوا ډېر زرغون شوی، ممکن حاصلات مو هم سیوا شي.